مې کړې ده چې ډېر خلک وایي چې سورت یاسین څوک سحر کې ولولي نو الله به مشکلات ختموي. نو جواب دا دی چې یو خو د مشکلات اسانوالی د الله په کتاب دی، دا خو یقیني خبره ده چې د الله کتاب څوک لولي یا ذکر کوي د الله به مشکلات ختموي، ځکه چې دې سره الله اطمینان نازلوي، رحمت نازلوي، سکون نازلوي، او دې کې څه شک نشته د الله کتاب د خیر او د برکت او د رحمتونو نه ډک کتاب دی. ټول مشکلات چې ختمیږي د الله په ذکر باندې، او قرآن د الله په اذکارو کې په د الله په یادولو کې اعلی ذکر دی او ډېرې فایدې پکې دي. دې کې هېڅ شک نشته دی چې مصائب په دې باندې ختمیږي. لیکن سورت یاسین د سحر پورې خاص کول دې باره کې صحیح روایت نشته. کوم علما چې دا یو روایت پیش کوي چې نبی علیه السلام ویل چې چا سحر کې سورت یاسین ولوسته او دې باره کې کوم حدیث پیش کوي نو هغه روایت کمزوری دی. نو یوازې سحر پورې خاص کول د سورت یاسین دا دې باب کې صحیح روایت نشته دی. او نور که څوک خاص کوي نه سورت یاسین لولي دا خو اعلی شی دی، ښکلی صورت دی، قلب القرآن دی او اجر او ثواب پکې ډېر دی. لیکن نور قرآن دې نه پرېږدي. د بعضې خلکو طریقه دا ده یوازې سورت یاسین رانیولی دی او نور تلاوتونه نه کوي، دا هم ګناهګار انسان دی، ځکه چې ټول قرآن به تلاوت کې، هره برخه به تلاوت کې د خپل وس مطابق. دا چې یوازې یاسین شریف راواخلي او نور پرېږدي نو د نور قرآن حق دې ضایع که. السلام علیکم ورحمة